بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العزت په مونږ باندې ډېر زیات مهربان دی. زمونږ عمر چونکه کم دی نو الله پاک مونږ له خپل موقع راکړي چې مونږ د هغې نه فایده واخلو. نو په یو قدم باندې الله پاک ډېر زیات ثوابونه بنده له ورکوي. حدیث شریف مفهوم دی چې څوک د جمعې فرض ښکلی ولامبي او وختي جمعات ته لاړ شي او امام ته نږدې کینی او د امام خبره ووري او چپی جمعات کې ښکلی، نو په هر قدم ولا الله پاک د یو کال د روجو او د یو کال د شپې د مونځ ثواب ورکوي. امام ترمذی رحمه الله د حضرت اوس رضی الله عنه پر روایت نقل کوي: من اغتسل یوم الجمعة وغسل. یو کار چې بنده دا وکړي د جمعې فرض باندې ښکلی ولامبي. دویم وبکر وبتکر، ښه وختي لاړ شي جومات ته. دریم ودنا، او ښکلی نږدې کینی امام سره خوا کې. څلورم واستمع، امام خطبه وی بیان کوي هغه ښکلی توجه سره ووري. وانصت، اچپی بس جمعات کې خبرې نه کوي دنیاوي. کان له بكل خطوة یخطوها، الله رب العزت دې ملګری لا چې د جمعې فرض یې ولامبل وختي جمعات ته ځي نو دله په هر قدم باندې څومره ثواب ورکوي؟ اجر سنة، ثواب د یو کال. د څنګه یو کال ثواب؟ صیامها، روجې داغې، وقیامها، او د شپې عبادت داغې. یعنی چې بنده د جمعې فرض باندې ښکلی ولامبي، وختي جمعات ته لاړ شي، هغه ښکلی نږدې کینی او خبره ووري، خطبه ووري، چپی جمعات کې، نو الله پاک دومره مهربان ذات دی چې دله په هر قدم باندې د یو کال د روجو او د یو کال د تهجد د شپې د مونځ ثواب ورکوي. نو چې مونږ او تاسو وخت قیمتي کوو، الله ذو فضل عظیم ذات دی، ډېر مهربان دی، په ورکوټو اعمالو پنډونه ثوابونه ورکوي. نو چې مونږ او تاسو اهتمام کوو، خاص کر د جمعې فرض باندې علما کرام غریبانان لګیای او چې شروع کوي زما محترم و غایبین ورونو. یو شیخ صاحب وغه میرے پیارے بچو میرے پیارے بچو، نو باباګانو ته مانځنه پس وی چې مونږ خو تا د سپینګیري ناستو ویښه یو شل منټه خو چې ما بره کتل ټول ماشومانو، نو ما ځکه وی چې میرے پیارے بچو. نو چې مونږ او تاسو دا حدیثونه عملي کو، خپله پې عمل وکړو، د وخت جمعات ته ځو، خبرې نه کو جمعات کې، توجه سره خطبه اورو او نور لم د دې دعوت ورکو، نو الله پاک په مونږ او تاسو له په هر قدم باندې د یو کال د روجو او دارنګې د شپې د عبادت ثواب راکوي. الله پاک ته اول مالا بیا تاسو له په دې د عمل کولو او نورو تر دې په احسن او مینې محبت سره د دعوت کولو توفیق راکړي.